ماشومان سبق ته راځي، نابالغه ماشومان هم پکې وي. نو هغوی بار بار اودس ماتې ته ځي، نو هغوی دپاره د اودس کولو ضروري دي او که نه دي. محترمه واړه ماشومان چې هغې حفظ کوي یا ناظره وایي او بار بار هغې ته د اودس ضرورت پېښېږي، وخت یې پرې ضایع کېږي، نو داسې ماشوم که اودس ونه کړي، بې اودسه قرآن شریف ته کښېني هم پروا نه کوي. او خو که داسې لږ غوندې پویه لري او داسې برابر وي، نو تعلیم په طور باندې پې ضرور ده چې دغه یې کړي او ورته وویلی شي چې اودس وکړه، ځکه چې بیا هم داسې عادت نه شي. په درالمختار کې دا مسله ذکر کړې، ولا یکره مس الصبي لمصحف ولوح ولا بأس بدفعه إلیه وطلبه منه للضرورة اذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. او دغه شان یو بل زموږ د فقه کتاب دی حلبي کبیر، هغې کې هم دا مسله ذکر کړې ده، لا بأس بدفع المصحف واللوح إلى الصبيان لأنهم لا يخاطبون بالطهارة، دی مخاطب نه په طهارت باندې. نو که داسې لږ غوندې غټ هلک وي، نو بیا ورته ویل پکار چې لږ اودس کوه، او داسې واړه وي او هغې بار بار ضرورت پېښېږي، نو که اودس ونه هم کړي بیا پروا نه کوي.